په داسې حال کې چې ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو روان 2014 د افغانستان لپاره ستونزمن کال بللی دی، د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د راتلونکي لمریز کال په حمل کې به 8 نورې جنګي الوتکې د جګړې ډګر ته ورداخلې کړي. له دغو 29 ډوله الوتکو څخه 4 د امریکا متحده ایالاتو شاوخوا میاشت مخکې افغان هوایي ځواکونو ته ورکړې او 4 نورې به یې د روان لمریز کال په هود کې ورتسلیم کړي. جنرال عبدالوهاب وردک د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د هوایي ځواک د نندارې په غونډه کې ویل چې دغه الوتکې په پرمختللو امکاناتو مجهزې دي. خوشبختانه دغه 4 طیارې چې راغلي او 4 په هود کې راځي چې 8 بارکي موږ په همر میاشت کې وظایف محاربوي ته داخلوو دی او دی به د توپ راکټ او بم نه استفاده کوي. ښاغلي وردک زیاته کړه د افغانستان هوایي پوځ 4 لیواګانې لري چې 2 کابل، 1 کندهار او 1 د هرات شین ډنډ کې ده. نوموړي همداراز ویل چې دا مهال له 1400 MD 513 ډوله الوتکو څخه په 12 ولایتونو کې د عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي. د افغانستان د هوایي ځواکونو د عمومي قمندان په وینا دا مهال 213 تنه افغانان د پیلوټۍ او د الوتکو د انجینرۍ په برخه کې په بهر کې زده کړې کوي او 200 تنه هم د افغانستان په هوایي پوهنتون کې په زده کړو بوخت دي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غني چې د هوایي ځواکونو د تجهیزاتو او الوتکو د نندارې غونډې ته ورغلی ویل چې حکومت به پر دې برخې زیاته پانګونه وکړي. که تاسې جنرالانو جنرال صاحب وهاب جنرال صاحب دوران ژمنه وکړه د دولت ژمنه در سره داده چې تاسې باندې دریږو، تاسې باندې پانګه اچوو او تاسې ویاړو او نازوو. ولسمشر غني د روان لمریز کال په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواکونو هڅې وستایلې او ویل چې په راتلونکي کې به نورې الوتکې هم دغو ځواکونو ته ورکړي. نوموړي د هند لخوا له افغان هوایي ځواک سره د 4 هلیکوپټرو له مرستې هم مننه وکړه. د A-90 ډلوه الوتکو یو تن پیلوټ محمد توفیق ازادي راډیو ته ویل د دغه ډول جنګي الوتکو له زیاتېدو سره به افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه پرمختګ ولري. فعلا دپاره د دې نه وظیفه اخیستل کېږي په مختلفو مواردو کې او د راتلونکي لپاره به دا ډېر شي، بیا به انشاءالله کافي. د مهال د جګړې په ډګر کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د جنګي الوتکو ترڅنګ په ځینو مواردو کې امریکایي ځواکونه هم د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي بریدونه کوي. نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2019 میلادي کاله به افغان هوایي پوځ په خپلو پښو ودروي.